سلام وخت مو په خیر پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اتلانتیک سازمان په څیړنیزه غونډه کې د وینا پر مهال د یوې خبریالې پوښتنې ته په جواب کې وویل افغان حکومت سولې ته بشپړه ژمنتیا لري. تر اوسه یې ډېر انعطاف ښودلی او سوله مو په کاري لومړیتوبونو کې ده، خو د ډاکټر نجیب تېروتنه به نه تکرارېږي. هغه مو د فلم په څیر مخکې پروت دی او حکومت به د ټاکنو پر اساس خپله دوره بشپړوي. د هغه په څیره به د لنډمهالې حکومت لپاره استعفا نه کوم او د لیدل شوي فلم بیا کتل د وخت ضایع کول دي. د ولسمشر اشرف غني د حکم له مخې محمد هارون چخانسوري د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست او نوماند وزیر وټاکل شو او د باور رای د ترلاسه کولو لپاره به ولسي جرګې ته معرفي شي. د ولسمشر غني ویان صدیقي وایي د حکومت او سیاسیونو ترمنځ ملي اجماع تر بل هر وخت پیاوړې شوي او زیاتوي چې ټول سیاسي اقشار به په یوه غږ د جمهوریت او ترلاسه شوي ارزښتونو څخه دفاع وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یزد ښار کې د افغانانو د موټر سوځېدو او وژنې قضیې د څېړلو په موخه ایران ته یو لوړپوړی پلاوی استوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي تر هغه چې پاکستان تضمین ورنکړي افغانستان کې به د جګړې اور بل وي. هغه په خپلې یوې تازه مرکه کې ویلي داعش افغانستان ته ستر تهدید نه دی، خو حقاني شبکه او نورې ترهګریز ګروپونه له دې ډلې او د سیمې استخباراتو سره پراخې او پخې اړیکې لري. د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې د 2009 مالي کال بودیجې په سند کې د ملي عوایدو لپاره 208.9 میلیارډ افغانۍ هدف وړاندوینه شوې وه چې په هیواد کې د کرونا وایرس خپرېدو له امله د روان مالي کال تر پایه به 153.4 میلیارډ افغانۍ ملي عواید راټول شي چې له ټاکل شوي هدف څخه 55.5 میلیارډ افغانۍ یا 26.5% کموالی ښایي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کرونا 948 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په افغانستان کې په کرونا د اخته ناروغانو شمېر 22,890 تنو ته ورسید. په دې موده کې 314 ناروغان بیرته ښه او 21 تنه نور مړه شوي دي. ترکیې له کرونا سره د مبارزې او د دې وایرس د مخنیوي لپاره افغانستان سره د طبي توکو مرسته وکړه. د TRT خبري اژانس د راپور پر اساس ترکیې د کرونا وایرس پر خلاف د مبارزې په چوکاټ کې د افغانستان سره چې د کرونا وایرس پکې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی د طبي توکو مصنوعي تنفس ماشینونو یا وانتیلاتورونو، د وایرس د تشخیص د کیټونو، درملو او ماسکونو مرسته وکړه. د پاکستان د قومي اسمبلی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي محسن داوړ ویلي په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځي عملیات په دې سیمه کې د ترهګرۍ د پراختیا لامل شوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د پاکستاني سرتیرو هغه پوځي تاسیسات نړولي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه یې جوړ کړي وو. د ځینو سرچینو پر اساس باجوه له ولسمشر غني سره کتنه کې غوښتنه کړې چې اسلم فاروقي د پاکستان ته وسپارل شي، خو ولسمشر ورته په ځواب کې ویلي فاروقي یو ترهګر دی او په افغان خاوره کې نیول شوی دی. ایران د محمود موسوي مجد په نوم کس چې د سپاه پاسداران د قدس څانګې مشر قاسم سلیماني د ځای معلومات یې امریکا ته ورکړي وو د اعدام حکم پرې صادر کړ. قدرمنو کتونکو دا و د نن خبري ټولګه، تر سبا نورو خبرونو مو په خدای سپارم. د الله پامان.